بزرگان محترم، برادران عزیز، د 1440 هجری قمری کال د ذوالقعدې مبارک میاشتې درېیمه جمعه ده. نن زموږ او ستاسې د مجلس موضوع عزت او ذلت دا د الله جل شانه په اختیار کې دي. هغه رب جل شانه چې د اسمانونو او د ځمکو خالق او مالک دی جل جلاله. هغه رب جل شانه د عزت او ذلت خالق دی. هغه رب جل شانه د عزت او ذلت ورکوونکی دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لکه څنګه چې الله جل شانه رب السماوات دی، لکه څنګه چې الله جل شانه رب الارضین د ځمکو رب دی، همدا الله جل شانه د عزت او د ذلت رب دی. انسان چې دنیا تراسی د دروشیانو ہر انسان طلبگار دی. سی چیز است کہ ہر انسان به اعتبار مزاج و طبیعت طلبگار و نمو سی چیز است. اینمی فرق نداره کہ مسلمان است یا غیر مسلم، سیاه یا سفید، در مشرق است یا مغرب، مالدار است یا فقیر، ولی سی چیز طلبی مزاج انسانی است. هر انسان به اعتبار طبیعت و مزاج طلب داره که این قدر مال باید همراه ما باشه، مال یغنی، این قدر مال باید در دست ما باشه که به سبب اونمو مال از مردم غنی شویم. قدر مال باید داشته باشیم که از احتیاج دیگران خلاص و آزاد شویم. اینمی یک ضرورت طبیعی است، احتیاج طبیعی است، هر انسان اینمی را میخواه. دوهم، هر انسان به اعتبار مزاج و طبیعت طلبگار اولاد است. اولاد یشغلو، هر انسان اینمی را میخواه که کم از کم باید اینقدر اولاد داشته باشیم که اونمو اولاد همراه اونها باید در زندگی مشغول شویم. و اینمی سبب اونمو انسانا که از اینمی نعمت محروم باشه، بری پیدا کردن اینمی نعمت بیتاب باشه، به هر در و به هر طرف میره، دوا و علاج و دعا میگیره تاکہ صاحب اولاد شوه. و سوم، هر انسان به اعتبار مزاج، به اعتبار طبیعت طلبگار عزت است. و عزت یعیش به فی الناس، هر انسان اینمی طلب داره از هر جا کی باشه، از امراه هر قشر کی تعلق داره، ولی طلبگار باشه که تر عزت باید داریم، عزت دار باشیم. اینقدر عزت باید داریم که به سبب و نمو عزت در میان مردم زندگی کنیم. اگر عزت باشه می توانی که در میان مردم در اینمی دنیا و در اینمی میان انسانها زندگی بسر کنی. ولی وقتی که انسان عزت نداره پس زندگی را در اینمی دنیا تیر کردن مشکل میشه. هر انسان به اعتبار طبیعت و مزاج طلبگار عزت است. ولی مسئله دوم چی است؟ اینمی عزت را به کدام طریق به دست بیاریم، کدام راه است که اینمی عزت در اونمو راه پیدا میشه، کدام طریق را اختیار کنیم.
که عزتدار شویم. در اینجا راههای انسانان مختلف میشه. در نفس عزت تمام متفق است، در طلب عزت راه انسانان مختلف میشه. بعضی مردم فکر داره که عزت در مال است، چقدر که مال زیاد میشه و اونمو قدر عزت ما زیاد میشه، و هر قدر که مال ما کم میشه به اونمو قدر عزت ما کم میشه. ولی مسلمان مکلف یک نظام است، مکلف یک دین است. مسلمان از قرآن کریم سوال کرد یا رب ما خود طلبگار عزت هستیم. اینجا یک مفکوره است که عزت در مال است. یا الله در مال عزت است یا نیست؟ اگر در مال عزت است خو ما هم طلبگار مال میشیم، اگر نیست که ما اینمی راه را طلب نکنیم. الله جل شانه به طور نمونه، زیرا که قرآن شریف یک نمونه برای ما و شما ذکر میکنه، الله جل شانه به طور نمونه به ما و شما یک واقعه بیان کرد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. د تاسو څخه مخکې یو کس په دنیا کې تیر سوی دی د قارون په نامه، مالدار و. څومره مال و؟ خزانې نه، د خزانو کلی دار لپاره یو لو غټ جماعت ته ضرورت و. یک شخص و دو شخص نمیتوانا که اونمو کلی را بالا کنه، بلکه مردم محتاج بود که یک کلان جماعت بری اونمو جور شوه که کلی را بالا کنه. پس چی شد انجامی نمی قارون؟ قارون کجا رفت؟ عزتمند شد یا ذلیل شد؟ فخسفنا به و بداره الارض. اینمی قارون همراه تمام اینمی خزانه و مال ذلیل شد، در زمین خسف شد. اینمی قارون همراه اینمی تمام مال در زمین خسف شد. اینمی مال اینمی قارون را کدام عزت نداد، بلکه قارون همراه اینمی مال خسف شده. معلوم اسول چې مال دا د انسان لپاره د ازادي د عزت سبب ندی. د مال په سبب باندې عزت نه ترلاسه کیږي. صحیح ده؟ یو ورځ دوه ورځې یو چند ورځې یو چند شپې به ترلاسه کې، انجام برته هلاکت او بربادی ده. بعضی مردم فکر داره در دنیا که عزت راه پیدا کردن عزت اولاد است، کثرت اولاد، زیادت اولاد، اینمی یک راه عزت است. اگر اولادای ما زیاد باشه می توانیم در اینمی دنیا زندگی عزت تیر کنیم. اگر اولاد نداریم یا اولاد کم باشه پس زندگی ما بے عزت میشه. چونکه مسلمان تسلیم کتاب الله تعالی است، درباره هر چیز از کتاب الله سوال میکنه. مسلمان کی مراجعه کرد به کتاب الله، یا الله اینمی مفکوره چطور است، صحیح است یا غلط؟ الله جل شانه در قرآن کریم با ما و شما دو مرد در یک زمان بود، حالتی اونمو هر دو را بیان کرد. یک مرد بود که پیش اونمو مرد اولاد نارینه نبود،
بالکل اولاد نارینه او نماند، زنده نماند. و یک بود که پیش او نمود 10 جوان اولاد نارینه بود. بس کامیاب کی شد؟ کامیابی اولاد والا شد، یا او نمو کی پیش او نمو نارینه زنده اولاد نبود. الله جل شانه با ما و شما دعوت میته که بیا حالات هر دو را مطالعه کنی. یو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی چې نارینه اولاد یې ژوندی نه دی پاته سوی. د مکې خلکو به ویل چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې فکر مه کوئ، دا خو ابتر دی، ابتر نسل نه لري، اولاد یې نارینه نسته. یو څو شپې ویي بیا به تر هغه وروسته ختم سي، معامله به ختمه سي. الله جل شانه آیت راواستوي سورة انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اوس ما حبیبه انا اعطیناک الکوثر، ما تا ته خیر کثیر در کړی دی، دغه امت می در کړی دی. 1400 کاله پس به هم د دنیا په هر کونج کې، د دنیا په هر کناره کې ستا د امت افراد د هر رنگ و هر قوم و هر قشر دا ستا آواز پورته کوي چې اشهد ان محمد رسول الله. ستا نوم او نشان به ژوندی، او ستا دشمن به دمبریدی، ستا دشمن به ابتر وي. دا غلطه ده، په اولاد کې عزت نسته. دوهم طرف ته بیا ولید ابن المغیره د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دشمن وو. 10 زامن یې درلودل ځوانان، په دې زامنو باندې دی ډېر زیات غره وو، په دې زامنو باندې دی ډېر زیات متکبر وو. وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع ان ازید كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. الله جل شانه وای زامن می ورکړي دي ځوانان 10 حاضر باشه، چې کله هم د خبرې کوي مجلس کې 10 زامن ورسره مخ و شاته و طرفو ته ولاړ وي، دی مطمئن وي چې اوهو څوک نسته چې زما و مخ ته ودرېږي، څوک نسته چې زما مقابله وکړي. الله جل شانه وایي ده به دا ویل چې آخرت نسته، که آخرت وي جنت وي، جنت هم زما دپاره دی. ځکه چې په دنیا کې دومره قوت لرم، په آخرت کې به هم دومره قوت او عزت لرم. الله پاک وایي کلا سأرهقه صعودا، دا به موږ داخلوو هغه خطرناکه جهنم ته. په اولاد کې عزت نسته، اولاد د عزت ذریعه نه ده. که اولاد د عزت ذریعه وای، ولید ابن المغیره به عزتمن وای. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد نه درلودي، و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې 1400 کاله بعد نه تا قیامت ژوندی دي. ولید ابن المغیره په خپل کلی کې هم څوک نه پیژني، ختم شو. بعضی مردم اینمی فکر داره که عزت در حکومت است، اگر ما در حکومت به یک کلان بست شویم پس ما عزت را به دست می آریم، اگر در حکومت نبودیم یا بر بست کلان نبودیم پس عزت نیست. لہذا باید کوشش کنیم خودم و اولادای خود را هم به اینمی ترتیب جور کنیم که در حکومت اونها بر دست کلان باشه، بر دست بالا باشه.
هغه کس د لارې څخه ایسته که په لاره کې مه کښېنه او معذوره دی. او قاري هغه ملګري په سترګو معذوره دي، لاره کې مه کښېنوه، څوک بې خوش کی. لہذا مردم فکر میکنه که عزت در حکومت است. هر چقدر که حکومتی کلان به دست آوردیم عزتمند هستیم، حکومت نبود بی عزت هستیم. مسلمان از قرآن کریم سوال میکنه یا رب در حکومت عزت است؟ الله جل شانه جواب میته نی خطا نشوی، اینمی حکومت عزت نیست. حکومت خو پیش از ما و شما فرعون کرد، 400 سال در حکومت بود، 400 سال. 70,000 نوزاد بچه ها را بری حکومت خود اونها را ذبح کرد. 70,000 بچه های بنی اسرائیل را ذبح کرد. لیکن اونمو فرعون چی شد؟ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. دا فرعون سره لخپل ټول لشکره 18 لکه لشکر ورسره دي، 18 لکه لشکر. تفسیر قرطبی لیکلی دي 18 لکه فوج درلودي اردو. الله جل شانه وای دا ټول می واخستی په دریاب کې په اوبو کې می وغورځول او د ځان ملامتوي. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. دا حکومت باندې دی غرسو، دا حکومت په وخت کې به نعره کوله ول انا ربكم الاعلى، ولزستاسو لوی خدایم نعوذ بالله، برای شما ما خدا هستیم. به موسی علیه السلام اشاره کرد ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، ما خیر هستیم یا اینمی سپک، اینمی بی عزت موسی ای خیر است یا ما خیر هستیم؟ ما خیر هستیم. فلولا القي عليه اسوره من ذهب، بلاسو کې د سرو زرو کړې وې، د سرو لاسونه یې اوچت کړله، ولزما سره دا چې د سرو زرو کړي دي. که موسی بهتر وي، موسی خو دې ښکاره کړي د سرو زرو کړې. الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. د مصر حکومت زما دی، اینمی حکومت مصر از ماست، حکومت است و اینمی سبب عزت در دست ماست، بلکه عزت نی ما خدا هستیم نعوذ بالله. لیکن وقتی که الله جل شانه را گرفت پس اعلان کرد لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. پس تسلیم شد، خدا نیستیم، خدا و نموذات اسما تسلیم هستیم. جبريل عليه السلام ورا اعلان کرد الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. آل ایمان میاری، آل تسلیم میشی، آل خو پایده نداره. معلوم شد که در حکومت عزت نیست. اینمی راه که کدام کس گرفت آخر رفت در ذلت افتید. این راه عزت نیست. د بعضو دا فکر و ګمان وي چې عزت دا په بدني طاقت کې دی. څومره چې زما بدني طاقت زیات وي په هغه قدر باندې زه عزتمن یم، په کم اندازه چې زما بدني طاقت کم وي نو بیا زه عزت نه لرم. بدني جوړ لیدلي مو یې ډېرو ځوانان چې هغه ځوانان کوشش کوي بدن جوړوي، کلبونه کوي، یو خو ورزش دی د خپل ضرورت مطابق د صحت لپاره، اخو ضرورت دی هر څوک یې کوي. بعضې خلک په دې کې شپه ورځ تېروي چې خپل بدن جوړ کړي،
د بدن طاقت برابر کی پدی کی د خپل عزت ویني خپل ورځ او شپه دا ټول پدی باندې تیری دا د عزت د ترلاسه کولو لپاره یو لار ویني اینمی راه به دست آوردن عزت است وقتی که یک بدن قوی داشته باشیم پس عزتمند هستیم. مسلمان از قرآن شریف سوال کرد یا رب اینمی راه عزت هست؟ الله جل شانه جواب میده نه. پیش از شما یک پورا قوم بود قوی بود قوم ثمود قوی بود. بعضی مفسرون نوشته کړي دي چې د یو انسان قد به شپېته او یو څلوېښت ګزه و او دا د قرآن شریف صراحت دی وکانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین. د دې خلکو په لاس کې دومره طاقت و چې دا لوی لوی غرونه چې وسې خلک په مشینري باندې ماتوي دا غرونه به دوی په لاس باندې ماتوله په لاس باندې لاسو باندې به غرونه تراشله خو دا خلک کامیاب سوله. الله جل شانه وی فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. زما یو ضعیف مخلوق باد و هوا می په مسلطه کړله لوی لوی پراته وه تا به ویل د خرما زړې زړې درختې چپه سوي دي لوی لوی پراته وه هوا می په مسلطه باد د دې هغه عزت او د دې هغه طاقت دا یې ټوله ختم کړي. دی به دا اعلان کوي چې کله به دې ته نبي وویل چې ایمان راوړي د الله جل شانه عذاب در باندې راځي دی به ویل چې موږ ته څوک عذاب را کولی سي من اشد منا قوه هست یک طاقت که از ما هم زیاد قوت داشته باشه هست کسی که از ما طاقتور باشه به ما عذاب بده از ما طاقتور خود دیگر ما نمیبینیم طاقت تمام در دست و در بدن ماست. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. الله جل شانه هو اذا تسكم عقل احمق قوم دی هغه رب جل شانه چې ستا په بدن کې طاقت ایښی دی یا خو تر تا قوتمند دی و نمو رب که شما را پیدا کرد و خود شما قوت داره زیاد داره زیرا که نمی قوت در بدن شما تخلیق کرده خود و نمو ذات چقدر طاقت داره. ختم شد. بعضی مردم مثل که در زمانه نبی علیه السلام بود یا در این زمانه ما و شما و نها را میبینیم به شکلهای مختلف در او زمانه هم بود. اونها عزت بنام مسلمان است ولی اونها فکر میکنه که عزت در چی است؟ در دوستی کافر است. اینجا خو همراه مسلمان هم اعلان ایمان و اسلام داره لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانه ولی در دل اونمو کلمه طیبه نیست. به اینمی سبب اونها فکر میکنه که هر قدر که ما به کافر نزدیک شویم همراه کافر قربت ما باشه ما عزت را به دست میاریم از کافر که دور شویم پس بی عزت میشیم. بیا که ما پیش روی ترامپ بیا که ما پیش روی کافر زنهای خود را هم پیش کنیم اولادای خود را هم پیش کنیم عزت خود را هم لیلام کنیم برای چی؟ تا که در نظر کافر اگر نظر کافر بر ما بود پس ما عزتمند میشیم.
الله جل شانه نمی نظریه را رد کرد در قرآن. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. دا پنامه مسلمان دا زغلی دا کافر ملګرتیا کوي، دا و کافر تلکی شوری، دا د کافر په ملګرتیا کې عزت غواړي. دا وایي چې زه کله کافر خوشحاله کم بیا به زه عزتمن یم، کافر به ما په رسمیت وپېژني، د کافر په نظر کې چې عزتمن سم نو بیا به عزتمن یم. فإن العزة لله جميعا. الله جل شانه عزت خو زما سره دی. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ما وتا ولیدل په نږدې ورځو کې چې خلکو د اسلام په مرکز کې د مسلمانانو عزت لیلام کوي. د اسلام په مرکز کې مسلمانان سترګې د مسلمانانو کښته کړلې د کافرانو و مخ ته، د دې لپاره چې د کافر په مخ کې ځان عزتمن کړي. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. الله جل شانه عزت زما سره دی، په دې باندې منافق نه پوهېږي. ما او تا په خپل وطن کې دا تجربه وکړله، زما او ستا زړه تجربه د خلک یې تکراروي. زما او ستا په وطن کې د هغه کافر، هغه څوک چې زما او ستا وطن ته د هغو کافرانو سره ملګري وو، دغه کافر هغه خلک په خپل ځان سره نه پرېښول، شاته یې د عسکرو سره ودرول، شاته ودرېږه. ته زما سره د درېدلو صلاحیت و، زما سره د درېدلو اعتبار نه لرې. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. منافق نه پوهېږي. منافق دا فکر دی چې د کافر په ملګرتیا کې عزت دی. مذبذبین بین ذلک لا الی هؤلاء ولا الی هؤلاء. منافق بس دی دا چې نه کله دور ازغلی او کله دور ازغلی. چی کنه کدام راه را بگیره، نه دانه که چی کنیم، مسلمان شویم یا کافر شویم، کدام راه را بگیریم، در کدام راه عزت است. اینمی تشناس نمیتوانه که کدام راه را بگیره، خطا خورده، غلط شده. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الله جل شانه چې څوک گمراه کی بیا هغه هدایت نسی پیدا کولای. کافر لمن نسی، کافر سره عزت غواړي. فإن العزة لله جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم غزات وتلدي غزوة ذات الرقاع. المنافقان مشر دي عبد الله ابن أبي ابن سلول دي د خپل ملګرو سره دا فیصله وکړله، ولکه موږ مدینې ته ولاړلو، دغه ذلیلان نور د مدینې څخه باسو، نعوذ بالله، دا محمد او د هغه ملګري به باسو. لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. ول دا موږ عزتمن دا به دا ذلیله د مدینې څخه باسو. الله جل شانه دی ذلیله کوي. د خپل زوی الله جل شانه ورته پورته کوي. زوی هم عبدالله نومیږي، چې کله چې مدینه منورې ته راتلله زوی په دې واقعه باندې خبر سو. فقام عبدالله ابن عبدالله على اتم من آطام المدینه. مدینه منورې ته چې ننوځي په لاره کې یو غونډۍ، یو
موږ ورته کنډواله وایو چې یو لاره اوښتې وي یو کوتل په دې ځای باندې ودرېدی او توره یې وایستله خپله توره چې کله یې پلار رالی مدینې ته ننوتی و پلار ته یې وویله ته نسې ننوتلی و مدینې ته یې ذلیله تر څو پورې چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم اجازه نه یې کړې که تا قدم واخستی د مدینې خواته زه به دې سر غوڅ کړم سر به دې پرې کړم الله جل شانه د خپل زوی په لاس باندې ذلیله کوي ته اسلام ته په بې عزتي باندې ګورې دین ته په بې عزتي ګورې د کافر سره عزت غواړې الله جل شانه به دا بې عزته کوي دا به ذلیله کوي دا د عزت لار نه ده د عزت لار یوازې الا ان حزب الله هم الغالبون د الله جل شانه دین د الله جل شانه کتاب دا د عزت ذریعہ ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین الله جل شانه د دې دین د دې کتاب په ذریعہ باندې اقوام عزت من کوي کسی که اینمی کتاب را به دست آورد و اینمی کتاب عمل کرد الله جل شانه اونمو را عزت میتا عزت بلا اسباب میتا عزت اونمو بلا اسباب میتا و الله جل شانه اینمی مشاهده به تمام عالم کرد 400 سال پیش هم الله جل شانه به تمام دنیا اینمی را اشکارا کرد در شکل حضرات صحابه کرام که همراه اونموها نه اسباب بود همراه اونها نه عدد بود همراه اونها نه مال بود ولی همراه اونها یک چیز بود که دین بود الله جل شانه هغو ته داسې عزت ورکوي داسې الله جل شانه د دې عزت د انسانیت په زړو کې تر قیامته کښېنوي چې وسې هم د ټوله دنیا په هر ځای کې نوم واخلې چې صحابه کرام هر څوک به په جواب کې درته وایي چې سلام او احترام الله جل شانه د هغو نوم او نشان ژوندی وساتي هغو ته عزت ورکوي د قیصر او د کسرا مالونه د حکومتونه د دې په پښو کې وغورځول اوس هم که د دې زمانې مسلمان عزت غواړي نه په مال کې دی نه په اولاد کې دی نه په حکومت کې دی نه په دولت کې دی او نه د کافر په ملګرتیا کې دی د عزت دپاره واحده لار الله جل شانه چې کوم دین را استولی دی په 23 کاله کې همدا دین یوازې او یوازې ذریعه ده دا کتاب من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدي في غيره اضله الله چا چې دا پرېښوي په بل څه کې هدایت وغوښتي الله جل شانه به یې ګمراه کړي وهو حبل الله المتین دا د الله جل شانه مضبوطه رسی ده یو سر یې په ځمکه کې دی یو سر یې د الله جل شانه سره دی چا چې د رسی یو سر ونیوي هغه به د رسی بل سر ته رسیږي وهو الصراط المستقیم سیده لاره ده الله جل شانه ته تللې ده الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د خپل دې عظیم کتاب عظیم قانون عظیم نبی صلی الله علیه وسلم قدر را نصیب کی او د هغه په طریقو دی الله پاک موږ او تاسو ته عمل لا نصیب کی مسلمان چې کله دا کتاب او سنت د سینې سره ونیوي الله پاک پورته کوي مسلمان چې کله دا وغورځول الله پاک داسې ذلیله کوي چې بیا دا مسلمان خپل لونې راولي دا د کافر و مخ ته دروي و کافر ته خپل لونې سر ښیي سر ورته ورځي چې دې لپاره چې کافر خوشحاله کړي مسلمان خو هغه و چې یو هندو سک یوه ښځه ونیوله یوه ښځه هغې ښځې غږ وکړي ناره یې وکړل د مسلمانانو پر امیر باندې د مسلمانانو امیر د هغه ځای څخه د عربو سره لښکر را روان کړي ټوله هند یې دړې وړې کوي په دې خاطر چې د یوې ښځې عزت دا په خطر کې دی اوس چې مسلمان دا حالت ته ورسېدي چې کافر خوشحاله کوم 100 ښځې دې طرف ته 100 دې طرف ته سر ورته غورځوي نو دا په دې کې عزت ویني ببین که تفاوت راه از کجاست تا به کجا
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.